السلام علیکم ورحمة الله. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. زموږ ستاسو د نن ورځې درس موضوع به ډیټا رایبون وي. د جدول وروستۍ موضوع به مو وي. په دې کې لومړی موږ تاسې A to Z لرو. A to Z کې موږ تاسې کولی شو نومونه له الف څخه تر یا پورې یا له یا څخه تر الف پورې، همداسې عددونه له کوچني عدد څخه تر غټ عدده یا له غټ عدد څخه تر کوچني عدده پورې منظم کړو. موږ تاسې په سورټ ورباندې کلیک کړو. کله چې مو سورټ کلیک کړئ نو تر ټولو مخکې موږ تاسې دا نو هیډر را که چیرې انتخاب وي، بیا زموږ ستاسو په جدول کې مشکل راوړي. فرض کړه موږ نیم له A تر Z منظموو، نو دا N چې د هغه نیم لیکل شوی دی، دا نیم به راځي دلته په نومونو کې به د N ځای ته راځي، خرابېږي، هغه هم ورسره ځي. نو موږ تاسې به هیډر را انتخاب کړو. هیډر را چې مو کله انتخاب کړه دلته به نومونه موږ تاسې ته منظم ښکاره شي، او دغه لومړی را چې دا په دې را باندې به کمپیوټر کار نه لري، دا پر همدغه ځای باندې خپله پاتېږي. دلته موږ تاسې راسو لومړی کومه کالم چې موږ تاسې منظموو هغه به انتخاب کړو. زه د نیم کالم یا د نوم کالم انتخابوم، همدغه د نوم کالم انتخابوو. که اسنډینګ انتخاب یې له A تر Z منظمیږي، که ډسنډینګ انتخاب یې له Z تر A پورې منظمیږي. موږ یې له A تر Z منظموو، اوکې به کړو. کله چې مو اوکې کړئ موږ تاسې نومونه به ټول راته له A تر Z، لومړی احمد سو، بیا علي سو، وروسته بیا محمد سو، همداسې راځي تر اخري نوم پورې ټول راته په منظم شکل سره منظمیږي. خو په دې کې یوه ستونزه راځي، لکه دا ځینې نومونه چې اوس یو رقم نومونه دي، د درو نفرو یو رقم نومونه دي، نو په دې کې د کم نوم والا ورمخکې شي. کله چې دلته درې نومونه یو له بل سره مساوي راغلل، موږ تاسې بیا سورټ ته راځو. په سورټ کې دا وارې د نیم تر څنګ فادر نیم هم ورته انتخابوو، د پلار نوم، تر څو پورې هغه نومونه چې نومونه یې سره مساوي وي هغه کسان په هغو کې به هغه کس ورمخکې کېږي د چا چې د پلار نوم دا د سر توری یې د A خواته نږدې وي. نو موږ تاسې به کله اوکې کړو، که چې اوکې مو کوئ، اوس هغه احمد لا چې د بصیر زوی دی هغه ورمخکې شو. خو یو مشکل بیا راغلی، دوه کسان دي چې هم یې نومونه سره مساوي دي، هم یې د پلار نومونه سره مساوي. نو موږ تاسې دلته راځو، ورته وایو چې د چا نمرې ډېرې وي هغه دې مخکې شي. راځو ورته په درېیم قدم کې ورته انتخابوو چې ته مارکس یا نمرې انتخاب کوه. په نمرو کې دا وار موږ تاسې د کوچني عدد پر ځای دا ورته انتخابوو ډسنډینګ، تر څو پورې له غټ عدده تر کوچني عدده منظم شي، یعنې غټو نمرو والا مخکې شي. کله چې موږ تاسې اوکې کړو نو هغه احمد لا به مخکې شوی وي د چا چې نمرې ډېرې وي. ځینې وخت موږ تاسې راځو سعادت پر نمرو باندې کوو، بیا دغه نور یوه تم ضرورت نشته، دا ټول به نن کړو. یوازې به راسو دلته دا به مارکس انتخاب کړو، مارکس اوس ډسنډینګ به انتخاب کړو، د چا نمرې چې موږ ډېرې وي هغه مخکې کړه، نورې نومونو ته مه ګوره. ما چې اوکې کړي اوس د چا نمرې چې ډېرې دي هغه به مخکې وي، هغه نور به داسې په ترتیب سره شاته را روان وي. دا حالت دی چې موږ تاسې غواړو یوازې پر یوه کالم باندې یې اپلای کړو، او که چیرې موږ تاسې غواړو چې پر ډېرو کالمونو باندې یې اپلای کړو، نو بیا موږ تاسې له سره څخه یو کالم انتخابوو تر څو پورې پر هغو ټولو باندې اپلای شي. همداسې ریپیټ هیډر را، د ریپیټ هیډر را که چیرې ورته انتخاب وي، زموږ دا هیډر را په ټولو ورقو کې تکرار شوي. اوس موږ تاسې راځو دا خپل جدول ډېروو. کله چې زه دا جدول ډېر کړم نو جدول کوم بلې ورقې ته اوړي، موږ تاسې دا هیډر را چې دا په هغه ورقه کې هم ورسره تکرار شوي او په هغه ورق کې به هم راغلي. خو که چیرې ریپیټ هیډر را نه وي ورته انتخاب، بیا په نورو ورقو کې نه راځي. زه راځم دا ټیک مارک بېرته ایسته کوم دا انتخاب. کله چې مې انتخاب ایسته کړی اوس یې ګورم په دوهمه ورقه کې به هیډر را نه وي راغلی. کانورټ ټو ټیکسټ کې موږ کولی شو دا خپل جدول چې دی دا جدول به ساده خطه ته واړوو، کانورټ ټو ټیکسټ به ورباندې انتخاب کړو. اوس یې د کوم ډول خوښ شي هغه ډول یې اړولی شي. فرض کړه زه دغه ټیپ ښه شکل دی، د ټیپ په واسطه یې دا نومونه یو له بل سره جلا شي. اوکې ورباندې کلیک کوو. کله چې مو اوکې کړئ دا نومونه به ټول د ټیپ په واسطه یو له بل سره جلا شوي یا یو له بل سره به فاصله ولري، خط به له جدول څخه ووځي، ساده خطه ته به واوړي. یا که هغه مو نه وي خوښه دلته د کامې په واسطه یا په بله هره طریقه چې تاسو غواړئ دا نوم بدل کړئ، نو راسئ زه ورته هم کامه ورته ورکړم په نومونو ته. اوس یې اوکې کړئ. کله چې مې اوکې کړئ هر نوم چې پای ته رسېدلی دی له هغه وروسته به یوه کامه وي، بیا به دوهم نوم لیکل شوی. دا رقم یې هم اړولی شو او هغه رقم یې هم اړولی شو. همداسې موږ تاسې په جدول کې که چیرې فارمولې ته ضرورت شي نو بیا موږ تاسې له فارمولې څخه استفاده کوو. فارمولې ته چې رالاست د جمع لپاره نور شي ته ضرورت نه لري. ما چې اوکې کړئ ټول عددونه به درته را جمع کړي، او که مو جمع نه وي پکار بله فارموله مو پکار وي نو دا پورته چې کوم خط لیکل شوی دی دا خرابوو. داسې مو کله خراب کړئ له دې ځای چې مو هره فارموله خوښه وه. ایوریج موږ تاسې استفاده کوو چې د اوسط لپاره کارېږي، دا ډېرې استفاده کېدونکي دي، هغه زه یوازې درته یادوم. اکاونټ د شمارلو لپاره کارېږي. همداسې لاندې رالاست میکس د غټ عدد لپاره، مین د کوچني عدد لپاره، پروډکټ د ضرب لپاره کارېږي، او سم بیا د جمع لپاره کارېږي. همداسې دا نورې فارمولې هم دي. کومه فارموله چې مو خوښه وه، فرض کړئ زما اوسط پکار دی نو ایوریج ورته انتخابومه. اوس په دې کوڅو کې ورته ولیکئ چې ستا عددونه کوم طرف ته پراته دي، هغه به ورته ولیکئ. فرض کړه موږ په دې لاندې خانه کې جمع راولو نو عددونه مو پورته طرف ته پراته دي. اوس به دلته اباب ورته ولیکو. کله چې زه اباب ورته ولیکم
نو کمپیوټر به دا پورته عددونه چې دا به ټول راجمع کړي د خلاص راوباسي که چپه طرف ته پراته وي لیفټ که لاندې بیلو او که راسته طرف ته وي رایټ ورته لیکو که مو همداسې نسوای لیکلی له دغه ځای چې در واخلئ دلته را انسرټ اباب او انسرټ بیلو دغه ځایو کې چې راغلي دي تاسې یوازې همدغه اباب ځینې ولیکئ یا بیلو ځینې ولیکئ یا لیفټ ځینې ولیکئ یا رایټ ځینې ولیکئ هر یو له دغو سپیل ته یې ګورئ له دغسې یې ولیکئ اوس موږ عددونه لوړ پراته دي نو موږ تاسې اباب ورته ولیکئ اوکې به کوو کله چې مو اوکې کړئ موږ ستاسې د نمرو او سطحې راته 4.0 راوایستئ همداسې هره فارموله چې له دغو فارمولو څخه ستاسې په کار وي تاسې استفاده کولی شئ تر بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم ښې چارې